لنډي کوتل لرې پرته سیمه لوی شلمان کې د شلمان ادبي ټولنې لخوا د شلمان بهار په نوم د الحاج عبدالجلال نګار شلماني په کوربتوب کې یوې لوی مشاعرې تابع شوې وه چې ورکې د پښتونخوا بېلابېلو سیمو څخه شاعران ادیبان راغلي وو. یا د مشاعره لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر په صدارت کې جوړه شوې وه چې مشري خیبر د سیمې مشر شاعر عبدالغفور غفور کوله. مشاعره کې ګډون کوونکو او شاعرانو په خو شعرونو ویلو سره د مشاعرې ګډونوالو څخه ډېر دادونه واخیستل. شعرونه باندې تاسو په مخ کې عرض ده. ارشاد شعر دی چې د جانان ښکلو اننګو به سړی څه ووایي، د جانان ښکلو اننګو به سړی څه ووایي، لکه کابل د سرو مڼو به سړی څه ووایي. او شعر دی چې ډېر ګزارونه مې په ژوند کې په زړګي وخاړه، ډېر ګزارونه مې په ژوند کې په زړګي وخاړه، خو ستا د سترګو د بڼو به سړی څه ووایي. مننه. او شعر دی چې زما په خیال خو اعتماد هر چا له لاسه ورکړ، زما په خیال خو اعتماد هر چا له لاسه ورکړ، زمونږ د جرګو او فیصلو به سړی څه ووایي. ډېر ښکلی کبیر صاحب. مننه. او شعر دی چې ډېرې خبرې چې ناشونې وې ترسره شولې، ډېرې خبرې چې ناشونې وې ترسره شولې، یو اتفاق د پښتنو به سړی څه ووایي. او داسې به څوک وي چې خپله حیا نه وي خوښه، داسې به څوک وي چې خپله حیا نه وي خوښه، خو د وراګانو د ودو به سړی څه ووایي. او تا چې هیچا په حق صرفه ونه کړه ودې خوړو، تا چې هیچا په حق صرفه ونه کړه ودې خوړو، ستا د نفلونو روژو به سړی څه ووایي. او شعر دی چې هغه لانجه چې د روا وي هلې هم راوځي، هغه لانجه چې د روا وي هلې هم راوځي، د نارواو د لانجو به سړی څه ووایي. هغه لانجه چې د روا وي هلې هم راوځي، د نارواو د لانجو به سړی څه ووایي. او لویه بلا بېروزګاري خو هم د دې ځای شوله، لویه بلا بېروزګاري خو هم د دې ځای شوله، خو په بازار کې د نرخو به سړی څه ووایي. او شعر دی چې زیاته د هېچا پښتانه ښکلې زغملی نه شي، زیاته د هېچا پښتانه ښکلې زغملی نه شي، ستا د نازونو نخرو به سړی څه ووایي. او شعر دی چې ښځو چې خپل کورونه پرېښودل بازار ته لاړې، ښځو چې خپل کورونه پرېښودل بازار ته لاړې، نو سړیتوبه له سړو به سړی څه ووایي. او شعر دی چې حق خو لرې چې پوزیشن مبارکي درکړمه، حق خو لرې چې پوزیشن مبارکي درکړمه، حق خو لرې چې پوزیشن مبارکي درکړمه، په امتحان کې د نقلو به سړی څه ووایي. لیکوال او شاعر پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب وویل چې خیبر خاوره د ادب له اړخه ډېره شتمنه او زرخیزه ده. خیبر دغې خاورې د پښتو ادب ډېر نومیالي شاعران پیدا کړي دي. ډېره بختوره ورځ ده چې د خیبر په سیمه باندې هغه سیمه چې د حمزه بابا خاوره ده، د خیبر صاحب، د خاطر صاحب، د پښتو د ډېرو لویو شاعرانو ادیبانو نامې دلته کې په دې تړو باندې په دې تاریخ کې په دې ادبیاتو کې ذکر کیږي، یادیږي. او په هغه سیمه باندې نن د حاجي عبدالجلال نګار صاحب د کتابونو مخکتنه د هغه په دیره کې دا دومره لویه ادبي غونډه، دا دومره ډېر زیات شاعران راغونډېدل او دا دومره کلتوري مشاعره چې بالکل په کلیوال رنګ کې په یو مزیدار انداز کې دا دومره ډېر شاعران راغونډېدل، دا یقینا د خوشحاله خبره ده. د پښتو ادب د روزنې او د پالنې هغه بنیادونه دي چې په دې خاوره د حمزه بابا او د هغه مشرانو د وخت نه کېښودي شوي دي او هغه نن دې مقام ته را رسېدلي دي چې په دغه رنګ کې مونږ د خیبر نور ځوانان شاعران یو یو نوی رنګ یو. نو دا ډېره د خوشحاله خبره ده او انشاءالله چې دا سلسله به دغسې جاري او مونږ به راځو، مونږ به پکې شریکي. یاد مشاعرې کوربه الحاج عبدالجلال نګار شلماني
د راغلو میلمنو شکریه ادا کړه او ویې ویل چې د ډېر وخت نه مې خواهش و چې یوه لویه مشاعره را جوړه کړم. زما الحاج عبدالجلال نګار نوم دی او تر اوسه پورې مې 8 کتابونه چاپ دي او نه هم کتاب ناچاپه اثار نور هم پراته دي، هغه هم چاپ کېدو والا دی. او دا مشاعره زما د ډېر وخت نه چې زه کله د شلمان د ادبي ټولنې صدر مقرر شوی وم، د هغې نه وروسته زما دا اراده وه او دا مې خواهش و چې زه به دا مشاعره جوړوم او دا د خیبر د سیمې او د لوړګي د سیمې او د جم او د ضلع خیبر ټول شاعران به راغواړم او دلته به یو ځای کوم او الحمدلله چې څه تعداد خو رالو، خو خیر بیا هم بعضې خلک پاتې شوي دي، مصروفه به وو، کار به وو او دا کوم چې رال زه د دې ډېره مننه کوم. یاده مشاعره کې د عبدالجلال نګار شلماني د 2 کتابونو مخکتنه هم وشوه چې ورسره یاده مشاعره پای ته ورسېده. مینوال شینواري، لنډي کوتل.